شنو کارت درلودونکو یا د سمارټ کارت درلودونکو یا د پیوار کارت درلودونکو افغان کډوالو ته خبرتیا. کوم افغان کډوال ورونه چې شنه کارډونه لري د دوی په کورنۍ کې یو یا دوه یا درې هر څو کسان چې پاته وو او کارډونه یې نه درلودله او تاسې په 2021 کې چې کله د سمارټ کارډونه جوړول او ستاسې هغه د کورنۍ غړي تاسې خپل په کارډو کې په ځان پسې راجسټر کړي دي، نو د یونیسیار د خوا څخه تاسې ته دروازې خلاصې دي. تاسې خپل غیر راجسټر یا چې ثبت کړي مو نه دي هغه که ښځه وي یا خاوند وي یا بچیان وي یا ورونه وي او تاسې په هغه سمارټ کارډو په وخت کې هلته په ځان پسې راجسټر کړي، هغه تاسې د پاکستان په هره صوبه کې که یاست، که په بلوچستان، خیبر پښتونخوا، سند، پنجاب یا اسلام آباد کې یاست، زموږ تاسې دپاره چې یونیسیار کومې د نادرا سنټر جوړ کړي هغه ته PCM وایي. تاسې هغه PCM ته تلای شئ، د UMRF دا کومه پروسه چې ده هغه تاسې طی کوای شئ، د ده ثبوت یې لګوي، د دوی بیرته د سره اندراج کوي، نو دوی ته د کارډ په دغه کې یوازې کې دغه یو سرټیفیکیټ ورکوي. نو هغه سرټیفیکیټ چې درکوي که چیرې د یونیسیار د خوا څخه هره مرسته کېدله هغه لکه کوم چې پیوار کارت درلودونکي ته هغه مرسته ورکوي، دغه رنګه یې سرټیفیکیټ والا ته هم ورکوي. که فرضاً ته غواړې چې هېواد ته ولاړ شې چیکین وکړې، تا ته $315 درکول کېږي، ستا د کورنۍ دغه غړي ته چې دا سرټیفیکیټ ورکړي هغه ته هم دغه $315 ورکوي. خو یو شرط پکښې دی، هغه دا شرط دی چې پر پاکستاني شناخت کارډ یې ګوتې نه یې لګولي او د ECC یا پر ژړ کارډ باندې ګوتې نه یې لګولي. نو تاسې دغه پروسه د روان 2024 د ډسمبر تر 31 نیټې پورې دوام لري. تاسې خپل دغه د کورنۍ غړي بیولی شئ او هلته یې ثبت نام کولی شئ.